لکه ابرز یو مولوي صاحب لګیا و، اوس خو ډېر شوي دي دا مفتیان، یو 4-5 مفتیان دي، هغه په دې پیغمبر په دې حدیثونو پورې نن سبا کړي، یو 4-5 نومونو سره مفتیان نازي، دا مفتیان نه دي، دا په مفتو کې لګیا دي. او زمونږ په پاکستان، افغانستان، انډیا کې مفتي جوړېدل ډېر اسان دي، دې ځان له یو کورس 4 میاشتې کورس وکړو بیا مفتي. تاسو یې وکړئ، تاسو به ټول مفتیان شي، هر یو بیا ځان سره مفتي لګوي وګرځي، چاپلار به بیا راټینګ کړي او بیا بیانونه شروع کړي. اوس دلته څومره لوی لوی علما دي په دې سعودي عرب کې، لوی لوی د علم غرونه، د یو د نوم سره مفتي نشته او نه یې لګوي د ځان سره، حالانکه دي مفتیان په صحیح معنو سره نه یې لګوي. زمونږ په دې ملک کې غټ علما مفسرین محدثین تیر شوي دي او دي یو هم د نوم سره مفتي نه لګوي الا د بعضو سره، او هغه هم دي مفتیان. خو دا لارو کوڅو کې چې ګرځي را ګرځي، دا نوي نوي چې راوتي د مفتیان او دا په حدیثونو پورې چې نښتي دي او دا په کولونو مکولونو والا، دا د کتاب عبارت نشي ولا په حدیث پورې باندې. ها صحیح بخاري په حدیث باندې چې ستا اعتراض دی، موږ ته اوس یو وجه وښایه چې ته په دې حدیث اعتراض کوې. وی وجه دا ده چې داسې څنګه کیدی شي؟ خیر هم دی، دلیل څه دی؟ څنګه کیدی شي؟ ته څنګه اسلام منې؟ اسلام خو الاستسلام لله، الله ته غاړه ایښودې، ته غاړه نه دی ایښودې. څنګه کیدی شي؟ کم خلک چې دا ګمراه فرقو والا د دجال نه منکر دي والعیاذ بالله، حالانکه په صحیح حدیثونو کې دا خبره راغلې. ولې دې ته منکر یې؟ دا څنګه کیدی شي چې دجال دې باران راووري او کله د ځمکې نه خزانې راوباسي؟ څنګه کیدی شي؟ ورته وایه ایمان دې ګډوډ دی. زمونږ خو والله که چېرته یو ضرب برابر لمحه په موږ نه ده راغلې چې موږ په دې خبرو کې شک کړی، ځکه چې الله راته ویلي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي او په صحیح سند را رسېدلي، پاتې به کې څه شو؟ داسې چې ته هر څه اینې او ایمان پرې راوړې، بیا خو د ایمان فایده نه شو. ځکه د الشیخ العلامه الفقیه ابن عثیمین رحمه الله د هغه نه یو تپوس شوی، ما په خپله په کتاب کې کتلی، تپوس یې دا شوی دی چې اوس که یو سړی په یو مړي باندې په قبر کې لړم یا څه شی کېږي او څه وخت بعد دا قبر کولو کې دی په دغه شان پروت وي، نو دا مړی څنګه ناست دی په دې قبر کې او په دې تنګ ځای کې دی څنګه کښېني او دا قبر څنګه پراخه شي؟ خوا کې ورته نور قبرونه وي. الشیخ ورته جواب ورکوي چې الله یې تا ته هر څه وښیي، نو ته د ایمان څه فایده شوه؟ د ایمان پته خو هم دلته لګي چې تا لیدلي نه دي خو منې. نو چې الله تا ته وښیي چې وګوره مړی دغه دی کېناستو، قبر داسې پراخه کېږي او دا کېږي او دغه کېږي او داسې کېږي، په دې خو کافر هم ایمان راوړي، بیا خو کافر هم مني، ځکه چې هغه ولیدو. موږ کې هغو کې فرق دا دی چې موږ غیب بنو او دا لویه مرتبه ده. او ځکه بیا دې کومو خلکو چې لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وروسته چې راغلي دي، د دوی ناشنا ایمان دی. بیا زه به درته یو حدیث ووایم ستاسو ټولو دپاره به کې ځای راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام احمد راوړی دی، خوشحاله شي په دې حدیث، طوبى لمن رآني وآمن بي. هغه سړي دپاره د خوشحالۍ او د جنت ځای دی په جنت کې، ونه ده خاص چا چې زه لیدلی یم او په ما ایمان راوړی. هغه ګوته کېده یو سړی به دا خو ځای د چا دپاره شو؟ صحابه کرامو نه. صبر وکړه. وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي. او دا هغه چا دپاره وپېرې د جنت زیری دی چې زه یې نه یم لیدلی او په ما ایمان راوړی. یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه تپوس وکړو، وایي چې تاسو د چا ایمانونه ډېر اوچت ګڼئ؟ هغه ورته یا رسول الله د ملایکو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ملایک به ولې ایمان نه راوړي؟ هغه بر اسمانونو کې د الله سره، یعنی د نه منلو څه عذر نشته، لازم به ایمان راوړي. ښه وي یا رسول الله ایمان د پیغمبرانو دا به ډېر اوچت وي. وی پیغمبران به لازم ایمان راوړي، په هغوی خو وحي راځي.
وی ایمان بیا د هغه خلکو چې پیغمبرانو سره ملو شوي دي وی لازم به ایمان راوړي پیغمبران یې لیدلي خنو یا رسول الله وی د چا ایمان ډېر اوچت ایمان دی وی هغه دي چې پیغمبران یې نه دي لیدلي او ایمان یې پرې راوړی دی ملائک خو د الله سره د ایمان به راوړي پیغمبران ایمان راوړي ځکه چې وحی پرې راځي جبریل راځي صحابه کرام ایمان راوړي ځکه چې پیغمبر یې مخامخ لیدلی خو موږ خو پیغمبر هم نه لیدلی ایمان پرې راوړي دا ناشنا ایمان دی او ځکه یو حدیث کې داسې هم راځي امام احمد راوړی دی هغه حدیث کې دا دی چې ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ روایت تے یا پا دی روایت کے داگا تذکرش تی یو کسوی چی یا رسول اللہ هل احد خیر مننا منگ غور سوکشتی صحابہ کرامو کی کس دا تپوسو یعنی منگ تاثر جہادونا کو منگ قربانیانی ورکو منگ تاثر وقتی رو زمنگ نبا سوک ورئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی نعم شتی سوکتی یا رسول اللہ قوم من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی یو قوم برازی ستاسو بعد زبې نیم لیدلی په ما به ایمان راوړي دا هم ډېر اوچت خلک دي نو د غیبو باندې ایمان د معمولي خبره نه ده ورې دا د ایمان مرتبه ده اوچته رکن ده عظیم په غیبو باندې ایمان چې یو شی دې نه دی لیدلی او ستا پې څه دی ایمان ده الذین یؤمنون بالغیب دلته یو خبره یاده کوي علم الغیب خاص الله سره دی خو دوه خبرې دي فرق پکې یاد کړي یو دی علم الغیب یو دی علم بالغیب د غیب علم د الله سره دی خو کله داسې هم کېږي چې الله په دې غیبو باندې بعض نیم بنده خبر کړي نو موږ به داسې نه وایو چې دا بنده د علم الغیب د سره دی ولې داسې نه وایو ځکه چې خو الله خبر کړی د غیب علم په دې معنی سره دا د الله پورې خاص دی علم الغیب دا د الله نه هیڅ چا سره نشته نه پیغمبر سره نه ولی سره نه پیر سره نه مرید سره نه ملائکو سره هیڅ چا سره علم الغیب نشته عالم الغیب والشهاده هغه یو الله دی په پټو په ښکاره باندې پوهه دی خو داسې کېږي لکه سورة الجن کې چې الله څنګه ویلي دي چې بس بندګان الله غوره کړي او هغوی ته غیب وروښیي لکه زمونږ پیغمبر ته ویلي چې په آخرت کې به څه کېږي الله چې خبر نه و ورکړی پیغمبر ته خبر نه بلکې الله قرآن کې پیغمبر ته ای پیغمبره وی نه تا کتاب پیژندو نه دی ایمان پیژندو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان پیغمبر نه د قرآن نه خبر وي نه د ایمان نه خبر وي من خبر کړ نو دلته به څوک دا نه وایي چې دا خو پیغمبر سره علم الغیب دی خو الله خبر کړی خو الله چې نو خبر کړی نو هغه ته څه پته نه وه